السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه یم تاسو حسن شاهد یو ځل بیا د پښتو ټک یوټیوب چینل تاسو په خدمت کې حاضر یم. وګورئ ملګرو څنګه چې په موبایل کې خپل یو داسې اپلیکیشن وي چې په هغې کې تاسو کولی شئ چې د موسم په باره کې ټول معلومات حاصل کړئ. نو هغې کې کله مطلب تاسو ته ورځې صحیح نه ښیي یا تاسو د موسم معلومات هغه غلط درکوي. نو په نن ویډیو کې ما تاسو لپاره یو داسې اپلیکیشن راوړی چې دې په مزه سره تاسو کولی شئ چې بالکل د موسم په باره کې تاسو ټول معلومات حاصل کړئ تر 2 ورځو پورې یا تر زیاتو ورځو پورې مخکې، او دا به تاسو له بالکل کریکټ انفارمیشن درکوي، یعنې دا به تاسو له بالکل صحیح معلومات درکوي. او د دې په مدد سره تاسو معلومولی شئ چې آیا باران دی که وریځ ده که یا مطلب داسې ټول معلومات تاسو دې په مدد سره حاصلولی شئ. څنګه چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري دغه شان ډېر زیات څومره سینټیګریډ دی ورسره هر څه چې کوم دا به تاسو ته ښایي. نو دا اپلیکیشن به تاسو ته چېرته میلاو شي او دا به څنګه موږ په خپل موبایل کې مطلب انسټالوو او څنګه به دا باندې موسم معلوموو، دغه ټوله طریقه تاسو ته ښایم. خو د دې نه مخکې تاسو اوسه پورې زموږ چینل پښتو ټک نه سبسکرایب کړی ده ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج ځان سره هم لایک کړئ او دا ویډیو د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. دغه اپلیکیشن به په یوټیوب کې تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي. کوم ملګري چې فیسبوک کې زموږ ویډیو ګوري نو تاسو چې کومه ویډیو ګوري دغه ویډیو د پاسه یا لاندې به تاسو ته یو لینک میلاو شي. سمپل به دغه لینک باندې کلیک کړئ نو تاسو به دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. کله چې دا اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ نو سمپل دا به دغه رقم اوپن کړئ نو تاسو ته بالکل سټیپ بای سټیپ چې کوم دی په دې کې هاورلی فورکاست چې کوم دی تاسو ته په دې ځای کې بالکل کلیر ښیي. اوس تاسو ته ښیي چې موسټلی کلاوډي یعنی زیاته وریځ ده. بیا تاسو دلته سینټیګریډ چې کوم دی هغه هم ښیي او دا ته هم وایي چې دا به چېرته راکوزېږي ورسره 22 ته به ښیي چې سینټیګریډ ورسره سټیپ بای سټیپ که تاسو لاندې وګورئ نو په 9 بجې باندې چې څنګه موسم وي هغه ته هم ښیي، ورسره په 10 چې څونه وي هغه به ته هم ښیي، په 11 به ته هم ښیي. دا چې سټیپ بای سټیپ یعنې په نورو اپلیکیشنو کې تاسو سره ټولې ورځې دغه شان یو درکلی وي، کوم سیسټم چې وي نو هغه مطلب یو نمبر درکلی وي یا داسې وریځ وي نو تاسو ته چې کوم دی هاورلی اپډیټس نه ښیي او دا بالکل تاسو ته ګنټه په ګنټه ټول اپډیټس ښیي تاسو ته ښکاري دلته. او بیا که دا 3 بجو ته ورسي نو بیا به هم دا بدلیږي. نو ډېر زیاته کمال اپلیکیشن دی. بیا که تاسو لږ لاندې وګورئ نو په دې باندې سټیپ بای سټیپ تاسو دلته تاریخ چې کوم دی هغه هم درکلی، ورسره میاشت چې کوم ده نو هغه هم درکلی ده او دلته تاسو ته بیا هم ښیي چې په دې ورځ باندې به دغه شان موسم وي، په دې ورځ باندې به دغه شان موسم وي. داسې سټیپ بای سټیپ تاسو وګورئ نو تر هفتې نه هم د زیاتو ورځو ټول معلومات چې کوم دی تاسو له دلته درکلي. بیا که تاسو لاندې وګورئ دلته هم نور معلومات تاسو له ټول درکلي، یعنې چې څومره نمي ده په هوا کې، داسې ټول سیسټم چې کوم دی تاسو له په دې ځای کې درکلی دی. نو ډېر زیاته کمال اپلیکیشن دی، ډېر زیات حیران کوونکی اپلیکیشن دی او تاسو دې په مدد سره کولی شئ چې د موسم په باره کې ټول معلومات حاصل کړئ. حکومت ګورو ضروري په خپل موبایل کې انسټال کړئ، تاسو ضرور دا په کار باندې شي راتلی. نو دا د نن ویډیو کې ویډیو خوښ ویډیو لایک کړئ، چینل تاسو سره ضرور سبسکرایب کړئ. موږ په خپل دوکان کې یاد ساتئ. الله پامان.